ته د چا نه پیدا یې؟ دا مور د چا مور ده؟ دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي؟ په دې مور دې نه دي کړي؟ نو مور او پلار بیا یو بل ته پلو. دا یاد ساتئ، یاد د دې علماو نه تپوس وکړئ. نو پلار وایي هغه وخت چې یو به وي زما پلار دی، بل وی زما پلار دی، نن می په سپینه ګیره یو تپلی او بل می بل تپلی، پلی که نه پلی، وی دا ستا پلار دی، بل وی ته د چا نه پیدا چې دا د پلار دی. یو زنانه پکې صحابه کرامو ته وی ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. ګورې نبی علیہ السلام په صحابه نه دی، زنانه پکې وی چې دا پیغمبر زما رور دی. وی زما خو خور نشته. وی ناغه دعوه کوي چې زما رور دی. وی رای ولای چې راله د الله حبیب ورته وی ته زما خوري؟ وی آو. وی ته څوک؟ وی زه شیمه یم او د حلیمې لور یم او حلیمې تا له پی در کړي. نو ته زما رضایي رور نه یې؟ ته ما لبولی نه یې؟ یو ورځ مې خپلې مور ته وی اله به بیزي شړم چې دا رور مې را سره ملګری کې. نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګوري که بیزو ته به ګورې؟ وی نه ما سره دې پرېږده، ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي. مور یې ورته وی څه کمالات؟ وی یو ورځ را سره دې غیږ کې و او وریځ به مې د سر د پاسه روانه وه او یو راهب مې ولیدو چې نبی علیه السلام ته یې وکتل، ډېر راکوټی و. ما ته یې وی چې دا هلک ماله راوله چې ما به ووستو. نو ما ته یې وی چې د ده نه به عظیم شخصیت جوړیږي، دا ماشوم نه دی. او دا لا څه کوي؟ ما سره غیږ کې و او ما دا ګړي بیزي خورې کړې وي سر لا. وی چې لږ ته یې وشو نو دا ټولې ګړي بیزي راټولې شو. ما دې څه کوي؟ هغه ټولې ما نه ګیر چاپېره ولاړې وي، د ده مخ ته یې کتلو. هغه کاڼي ونې زه اوس هم پېژنم چې په ما باندې به سلام کوو. ما ته یاد چې ما ته اورېدلي دي چې السلام علیک، ما ته نن هم هغه کاڼي یاد. د دې مفتیانو نه تپوس وکئ که یوازې په حج او عمره خلاص شوی نو ماله نوم بدل کړئ، که یوازې په تبلیغونو خلاص شوی نو ماله نوم بدل کړئ، که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوی ماله نوم بدل کړئ. رضا الرب فی رضا الوالد، دا د رب اټلی قانون دی. رضا د رب په رضا د پلار کې ده، چې پلار خفه دی زه خفه یمه، که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایي. یو زنانه پکې صحابه کرامو ته وایي ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. ګورې نبی علیہ السلام په صحابه نه دی، زنانه پکې وایي چې دا پیغمبر زما رور دی. وی زما خو خور نشته. وی ناغه دعوه کوي چې زما رور دی. وی رای ولای چې راله د الله حبیب ورته وی ته زما خوري؟ وی آو. وی ته څوک یې؟ وی زه شیمه یم او د حلیمې لور یم او حلیمې تا له پی در کړي. نو ته زما رضایي رور نه یې؟ ته ما لبولی نه یې؟ یو ورځ مې خپلې مور ته وی اله به بیزي شړم چې دا رور مې را سره ملګری کې. نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګوري که بیزو ته به ګورې؟ وی نه ما سره دې پرېږده، ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي. مور یې ورته وی څه کمالات؟ وی یو ورځ را سره دې غیږ کې و او وریځ به مې د سر د پاسه روانه وه او یو راهب مې ولیدو چې نبی علیه السلام ته یې وکتل، ډېر راکوټی و. ما ته یې وی چې دا هلک ماله راوله چې ما به ووستو. نو ما ته یې وی چې د ده نه به عظیم شخصیت جوړیږي، دا ماشوم نه دی. او دا لا څه کوي؟ ما سره غیږ کې و او ما دا ګړي بیزي خورې کړې وي سر لا. وی چې لږ ته یې وشو نو دا ټولې ګړي بیزي راټولې شو. ما دې څه کوي؟ هغه ټولې ما نه ګیر چاپېره ولاړې وي، د ده مخ ته یې کتلو. ګړي بیزي به ټولو ده ته کتل او زما نه به ګیر چاپېره چې دې بوځم نو ګړي بیزي د ده نه ګیر چاپېره ولاړې وي، ما سره دې پرېږده. ګورې نو شیما ورته وایي د الله حبیبه زه ستا خور یم، ما سره یوه نښه هم شته دی، تا په ما یو چک هم لګولی و، د هغې داغ هم شته دی. چې امام الانبیا دا خبره واورېده په ژړا شو، څادر یې خور کو، ډېر یې وچړل. وی تحفې راوړی، تحایف راوړی. هغې وی د الله حبیبه یو درخواست مې بل قبول کا. وی څه؟ وی زما د خاندان چې څومره زنانه او نارینه قیدیان شوي دي وی دا ټول آزاد کا. وی ټول مې فری آزاد کړل. ځای صحابه کرام د الله حبیب ته وی ته ولې جاړې؟ وی صحابه ما ته خپله مور را یاده شوله، ما ته خپله د پیو رشته را یاده نه شوله.
ما ته نن حلیمه مخې مخې ته کېږي، نن ما ته د پیو رشته رضاعي مور زما یاده شوله، نن ما ته یوه رشته یاده شوله. تا رضاعي مور چېرته لیدلې ده؟ تا سوچ کړی چې ماله چا پی خو به نه را کړي؟ زما خو به رضاعي مور نه وي. لکه رضاعي مور څه کوي؟ نسبي مور چې پی هم ورکړي او پیدات هم وي، د هغې سره نن څه رویه ده؟ کور کې د مور سره څه رویه ده؟ نن پیدا به یې تې، یوازې رضاعي نه، نسبي مور ده، مې پی در کړي دي، ستا کور کې ده، نن د هغې سره ستا څه رویه؟ د خور سره ستا څه رویه ده؟ امام الانبیا چې رضاعي خور ولیده نو وی چړل، وی ما ته د رضاعت رشته را یاده شو، ما ته زما رضاعي مور را یاده شوله. ستا د رضاعي مور سره د نسبي مور سره نن څه حال دی؟ میندې نن تندې ټکوي که نه ټکوي؟ میندې نن د الواد نه فریاد کوي که نه کوي؟ نو ته څنګه د نبی علیه السلام په سنتو باندې روانې؟ مور نن فریاد نه کوي؟ مور به خفه کېږي نه؟ بچی جدا کېږي که نه ټول جدا شي؟ هغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي، مونږ پکې د چا سره به یو لکه. هغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله یې؟ وایي تاسو به یې د سره یې. هغه پلار هم خوشحاله چې هغه مور هم خو زه وایي د سره به یو. مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي، هغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي. ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه، وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي. ما ته وی ته پکې د سره یې؟ نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي، ما وی د ده دا به راوړي. وی زما دې د الله په ذات قسم وي چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شوي. د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي؟ دا بچې به دې قبر ته کوزیږي که نه؟ دا بچې د حج او عمرې له څه لځي؟ دا بچې دا مدرسې ولې چلی؟ څه له مدرسې چلی؟ څه له دې تبلیغ لځي؟ څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی؟ الله به د دې مور د نفقې تپوس کوي. دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي؟ نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن، نو دا پلار یې په ژړا شي. نو موږ دې پلار نه تپوس کوو، موږ وایو پلاره ته ولې ژاړې؟ نو پلاره زړه نری شوی چې عمر تېر شوی. هغه وایي مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه و، زه خو لوی ومه، نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی، نو دې غېږ ته یې وخېږي، نو بل راشي وي دا زما ابو دی، ته ترې اپله شه. نو په دې پلار باندې جنګ، یو وی زما ابو دی، بل وی زما ابو دی، بل وی زما ابو دی. تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کېږي بیا که نه دا زامنو دا پلار یې بوډا شوی، نو چې دې جدا کېږي که نه، نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو، نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه؟ نو یو وی دا د ده پلار دی، هغه بل وی ستا پلار دی، هغه بل وی ستا پلار دی. نو پلار وی هغه وخت چې یو به وی زما پلار دی، بل وی زما پلار دی. نن می په سپینه ګیره یو تپلی او بل می بل تپلی، پلی که نه پلی، وی دا ستا پلار دی. بل وی ستا، ته د چا نه پیدا چې دا د ده پلار دی؟ ته د چا نه پیدا یې؟ دا مور د چا مور ده؟ دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي؟ په دې مور دې نه دي کړي؟ نو مور او پلار بیا یو بل تپلو. دا یاد ساتئ، یاد د دې علماو نه تپوس وکړئ. هسې به دعاګانې کوي، نه قبلېږي زما دا دومره مدرسې چلول. علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی، په یو تالی خوراک کړی دی، دا هغه د زنکدن حالت شو، کلمه وی نشي ویلی. نبی علیه السلام صحابه لیږي، کلمه ورته ووایه، کلمه وی نشي ویلی. کلمه صحابه کرام د دې مفتیانو نه تپوس وکړئ، که یوازې په حج او عمره خلاص شوی نو ماله نوم بدل کړئ نه، که یوازې په تبلیغونو خلاص شوی نو ماله نوم بدل کړئ، که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوی ماله نوم بدل کړئ. رضا الرب فی رضا الوالد، دا د رب اټلی قانون دی. رضا د رب په رضا د پلار کې ده، چې پلار خفه دی زه خفه یم، که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایي دی. یو ورځ دعا کې وی یا الله زما خوړه ډېر غواړي چې زه دا مال په نبی علیه السلام ولګوم.
په نبی علیہ السلام مال ولګم، خدا الله یا الله چې زی نبی علیہ السلام لورکوم او هغه ما نه غواړي، نو زما لاس پې اوچت شو، د نبی علیہ السلام لاس پې لاندې شو، نو دا بېادبي ده. خدایا ته د نبی علیہ السلام ړکې ورواچې چې هغه زما دا مال داسې استعمالي لکه خپل مال چې استعمالي، چې غوښته پکې نه وي. خدای الله هغه دعا قبوله کړله، نبی علیہ السلام به مال داسې استعمالو لکه سړی چې خپل مال استعمال. او صحابو ته به وي ما د ټولو خلقو بدلی ورکړي دي، خو په ما صرف د ابوبکر صدیق بدله پاتې ده رضی الله تعالی عنه، او د دې بدله به ول رب العالمین ورکوي. مطلب یې رب العالمین د دواړو جهانو سردار به خپله فرمایل وی زه هغه کاڼي اوس هم پیژنم، ښه ماته معلوم دي هغه کاڼي ونې زه اوس هم پیژنم چې په ما باندې به سلام کو. ښه ماته یاد چې ما ته اورېدلی دي چې السلام علیک، ما ته نن هم هغه کاڼي یاد چې زه به ورغلم ما ته به وي السلام علیک السلام علیک. امام الانبیا به خطبه ویله د جمعې، نو د کجوري مونډ یا د بل ونې یو مونډو هغې ته به یې داسې ډډه وخه، انصاریه زنانه رالاله یا یو کس راغی، نبی علیہ السلام ته وی خوښه دې نه ده چې یو منبر دله تیار کړم چې دا خطبه د جمعې په منبر باندې وی ښه به نه وي؟ د دواړو جهانو سردار وی ولې نه، منبر یې وله تیار. امام الانبیا چې د جمعې په ورځ راغی په منبر کېناستو، داسې جړا راتله لکه ماشوم چې جاړي، داسې د ماشوم په شان جړا راتله. صحابه یو خوا بل خوا ګوري څه چل دی دا جاړي څوک؟ امام الانبیا وی بس زه پوه شوم، ما جړا او زه یې ومنم، زه پوه شوم. امام الانبیا راکوش شو او ورغې هغه مونډ هغه د کجورې او یا د بلې ونې هغه نبی علیہ السلام چې به ورته ډډه وخله دا هغې مونډ داسې جړا کوله لکه ماشوم چې جاړي. نبی علیہ السلام ورغې ځان پورې ونیو، صحابو ته وی د نن زما اواز واورېدو او ما چې به نور کله خطبه ویله ما به دې مونډ ته ډډه وخلې و، نن دا زما په پیراق کې دی جاړي، زما په پیراق کې جاړي. بېسا شیزونه پوهېدل چې دا نبي اخر الزمان، دا نبی اخر الزمان. الله ډیر معصوم دی، د شام په سفر روان دی، بحیره راهب چې د برې نه ولیدو راکوش شو او داسې نبی علیہ السلام ته وکتل، لارکوټ معصوم دی، وی هذا سید المرسلین، دا الک د تمام مرسلینو سردار دی، هذا رسول رب العالمین یبعثه الله تعالی رحمتا للعالمین. ویزه چې دا معصوم اینما نو دا سید المرسلین دی، دا رسول رب العالمین دی، دا رحمت للعالمین دی. ورته تاسو څنګه وپېژندو؟ وی تاسو چې په لاره را روان وئ ما د برې نه کتل، د برې نه تاسو په لاره را روان وئ ما دې معصوم ته کتل چې دی به د کمې ونې په خوا راغی، هغې ونې به زر ده ته سجده ولګوله. ما دې په لاره ولیدو د ته هرې ونې سجده لګوله، هرې ونې د ته سجده لګوله، ما دې لیدی دی، دا نبي اخر الزمان دی. ما تورات وکتو، وی زه وبی وینئ خیر دی، پته به درته ولګي، خدای شام ته مه بوځئ، زه د تورات عالم یم، ما ته پته ده د خلاف بیا خلق راوتی دی، ګورې دی مه بوځئ شام ته. ابو طالب ته وی دی مه بوځه. دی قافلې له ډوډۍ وکړله، وی د ډوډۍ مې میلمانه شي، هغې وي صحیح چې ډوډۍ ټیم پوره شوه نه دی ټول ناست دي. بحیره راهب ورته وی وی هغه هلک څه شو؟ وی وخان سره وی هغه راولی که نه، ډوډۍ خو ما د هغه په وجه تاسو له کړې ده. نبی علیہ السلام خو راکوټ یې نو دی پې وخان سره ول، پته خو نه وه که نه، دا ماشوم دی. چې نبی علیہ السلام راغی نو دا ټول د یوې ونې سوری دی او ټول ورته راجمع شوي دي، غرمه دي که نه، ټول د ونې د سوري د لاندې ناست دي. نبی علیہ السلام چې راغی نو دی خو راکوټ یې نو داسې سیټ ته غرمو ته کېناست، سوري ځای خو شته نه، سرداران ناست دي، د قبیلې مشران ناست دي، د خاندان مشران ناست دي. نو امام الانبیا غرمو ته داسې سیټ ته کېناست، هغه ونې هغه سوری داسې راتاو شو، هغې قافلې نه راوګرځېد او په نبی علیہ السلام ودرېدو د پاس. نبی علیہ السلام بحیره راهب قافلې والا ته ما درته نه ویلي چې سید المرسلین، دا د مرسلینو سر